د افغانستان د ستر پاچا سلطان محمود غزنوي رحمه الله د حضرت خضر علیه السلام سره مخامخ کېدل. یو ورځ د سلطان محمود غزنوي رحمه الله په دربار کې په زرهاو کسان موجود وو چې په هغې کې اولیاء، قطب او ابدال وو. سلطان ټول ځان ته مخاطب کړل او ورته وویل څوک به وکولی شي چې ما د حضرت خضر علیه السلام سره مخامخ یا ملاقات کړي. ټول خاموش ول. یو غریب سړی ورته ودرېده او ویې ویل چې زه دا کار کولی شم. سلطان شرایط ترې وپوښتل چې څه شرایط لرې؟ غریب ورته وویل دا به 6 میاشتې د دریاب په غاړه سیلا کېدل او وظایف کول غواړي او زه یو بېوسه سړی یم، زما د کورنۍ خرچه به هم په تا راځي. سلطان ورسره ومنله. غریب سړی یې ولیږه. وخت تېرېده. 6 میاشتې وروسته سلطان هغه غریب شخص راوغوښت او ورته یې وویل چې کار څنګه شو؟ غریب سړي ورته وویل څه ستونزه راته پیښه شوه او 6 میاشتې به نورې هم لګیږي. سلطان ورسره ومنله او غریب سړی لاړ. چې کله 6 میاشتې نورې هم تېرې شوې، وخت پوره شو، بیا یې دربار ته راوغوښت. د سلطان محمود غزنوي رحمه الله د پوښتنې سره سم غریب سړي وویل پاچا سلامت، چېرته زه ګناهګار او چېرته حضرت خضر علیه السلام؟ زما بچا نهر و، د دوی د ډوډۍ توان ما نه درلود او تا ته مې دوکه درکړه، دروغ مې درته وویل. سم د واره سلطان محمود غزنوي رحمه الله یو وزیر پاسوه او پوښتنه یې ترې وکړه چې د دې سړي سره کومه سزا مناسبه ده. وزیر وویل دې سړي باچا ته دروغ ویلي، باید د دې سړي مړی غوڅه شي. یو نوراني سپین ږیری سړی چې په دربار کې تشریف فرما و ویې ویل دې وزیر رښتیا وویل. باچا له بل وزیر نه پوښتنه وکړه چې کومه سزا دې ورکړل شي. وزیر وویل دې سړي باچا ته دوکه ورکړې، باید چې دا سړی سپو ته واچول شي تر څو په ډېر ذلالت سره ومري. لږ وخت تیر شو. په دروازه کې ناست سپین ږیري وویل باچا سلامت، رښتیا یې وویل. شیبه پس باچا خپل ګران غلام ایاز ته مخ ورواړوه چې ته څه وایه؟ ایاز وویل باچا سلامت، ستا له باچاهي زه یوه پوښتنه لرم. د دې غریب بچو ته ستا د خزانې نه د ډوډۍ په ورکړه ستا د خزانو څومره تاوان وشو؟ او د دې غریب په دوکې سره ستا په شان کې کوم کمی راغی؟ که چیرې تا دا سړی قتل کړ، د دې اولادونو به له لوږې مړه شي. که زما خبره منې، دا سړی معاف کړه. سپین ږیري بیا وویل ایاز رښتیا وایي. د دې په اورېدو سره په محفل کې ناست سپین ږیری سلطان محمود غزنوي رحمه الله راوغوښت او ورته یې وویل تا ولې د دې هر وزیر فیصله تاییدوله؟ ما هم پوه کړه. سپین ږیري ورته وویل اول چې د مرۍ پرې کولو فیصله کوم وزیر وکړه، هغه د قوم قصاب دی. د هغه خانداني کار د څرمنې ایستلو او مرۍ پرې کولو دی او خپل رنګ یې درته وښود. غلطي د هغه نه بلکې ستا ده چې تا په وزارت کې یو قصاب مقرر کړی. او دوهم چې سپو ته د اچولو فیصله یې وکړه، د هغوی خانداني کار سپي مینځل، ښکار کول او جنګول دي. هغه هم د خپل خاندان تعارف درته وکړ. غلطي ستا ده چې په وزارت کې د سپو ښکار کوونکو ته دې ځای ورکړی. او په کوم ځای کې چې داسې خلک وزیر وي، په هغه ځای کې به خلک خامخا له لوږې مري. او دریم چې د دې غریب د بچو غم ورسره و، هغه ایاز سید زاده دی. د سید شان دا دی چې سید هیڅکله د چا بربادي نه غواړي. خپله ټوله کورنۍ په کربلا قربانولی شي، خو لیکن د پور بدل هیڅ فکر نه کوي. سلطان محمود غزنوي رحمه الله په خپله څوکۍ ودرېد او سید ایاز یې ځان ته مخاطب کړ چې ایازه تا تر اوسه زه خبر کړی ولې نه یم چې ته سید یې؟ ایاز ورته وویل تر اوسه دا علم هیڅ چاته نه و چې ایاز سید دی، خو دې بابا دا خبره ښکاره کړه، یعنې دا راز یې څرګند کړ. خو نن زه هم د یوه راز څرګندول غواړم، هغه دا چې دا بابا کوم عام سړی نه دی، بلکې دا لویه هستي خپله حضرت خضر علیه السلام دی. ګرانو مسلمانانو ورونو، د دې کیسې لیکوال دی حضرت علامه شبلی نعماني رحمه الله. د دې کیسې څخه موږ 2 درسه اخلو. لومړی چې د زړه له کومې او په صداقت د خدای جل جلاله څخه د کوم چا یا شي غوښتنه وکړې، هغه به حتما درته رسیږي او بیا به ورسره مخامخ کیږي.
دوهم دا چې د کلی یا د قوم پر سر چې د کوم کسب سړی مشر وټاکي د خلکو سر به هغسې عمل کوي. د حکایات مثنوي شریف فیسبوک پاڼې لخوا وړاندې کیږي.